أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين او هر کله چې دوی میلاو شي د هغې کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالو نو وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی واذا خلا بعضهم الى بعض او هر کله چې جدا شي بعضې د دوی نه د بعضو نورو سره یعنی د مشرانو خپلو سره قالو نو وایي دوی اتحدثونهم آیا تاسو وایي یا تاسو خبرې کوئ بما هغه فتح الله علیکم چې کولاو کړی دی الله رب العالمین په تاسو باندې لیحاجوکم د دې دپاره چې جګړه وکړي یا بحث وکړي دوی ستاسو سره به په هغې سره عند ربکم مخې ته د رب ستاسو افلا تعقلون آیا فستاسو عقل نه لرئ مخکې نه د یهودو بحث چې دی نو هغه را روان دی یو خبره د یهودو مخکې تیره شول او موږ دا ووایو چې اوس د یهودو هغه صفتونه الله رب العالمین بیانوي بعضي چې په دوی کې دي نو د هغې نه یو صفت دا دی چې د یهودو یوه ډله کې منافقت و مخکې الله رب العالمین صفا منافقین ذکر کړل چې سوچه منافقین او د ایمان په جامه کې و منافقت به یې کوو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا او دلته چې دا اوس د یهودو منافقین ذکر کوي چې په یهودو کې دننه هم منافقین او هغوی به دا کار کولو چې کله به د مسلمانانو سره یوځای شو نو د ایمان دعوه به کول او بیا اصل د دوی صفت چې بیانیږي نو هغه دا دویمه خبره ده چې دلته کې هغه بیانیږي واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا هر کله چې دوی یوځای شي د هغې چا سره چې ایمان والدي نو دوی وایي مونږ ایمان راوړی دی او دا د منافقینو کار او په دې خبره باندې خوشحالیږي او دې ته هغوی هوښیارتیا او عقلمندي وایي د خپل عقلمندۍ ډېره لویه تمه کوي چې زه ډېر لوی عقلمند یم وګوره مسلمانان مې هم راټینګ کړي او کفار مې هم راټینګ کړي او یهود او نصارا مې هم راټینګ کړي دي خو داسې نه ده عقلمندي چې ده نو دا خبره نه ده ځکه چې ایمان د دې دپاره نه دی چې په دنیا کې به سړی لږ عزت حاصل کړي یا لږ حیثیت پې حاصل کړي بلکې ایمان خو د دې دپاره دی چې الله رب العالمین پې رضا شي او د آخرت کامیابۍ پې حاصل شي نو دا قمقل سړی دی چې دی هغه ایمان نه راوړي چې په هغې الله رضا شي او یا د قیامت او د آخرت کامیابي پې حاصل شي بلکې دی هغه ایمان راوړي چې هغه الله رب العالمین او د الله رسول ته نامنظوره دی ناخوښه دی او هغه د سزا لایق او حقدار ایمان دی نو په یهودو کې هم دا ډله وه واذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې دوی جدا شي خلا د یوازیوالي نه دی یعنی دوی یوازې شي یا جدا شي نو یوازیوالی یا جداوالی مقصد دا دی چې مؤمنان په دې ټیم کې بیا موجود نه مسلمانان نو بعضهم الى بعض د دې بعضهم نه مراد د دوی کشران دي او الى بعض د دوی نه مراد مشران د دوی چې یعنی دا خلک بیا د خپلو مشرانو سره کله جدا شي او یوازیوالي کې ورشي نو قالو وی دوی دا مشران ورته بیا وایي اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ آیا تاسو خبرې کوئ بما فتح الله علیکم د هغې څه نه چې الله رب العالمین کولاو کړي دي په تاسو باندې نو په دې ځای کې دا څه خبره ده چې اهمه ده نو هغه دا ده چې دوی د خپلو کشرانو ته به وایي چې داسې خبرې مه کوئ دا بعضې خبرې چې دی مسلمانان چې دی دا مه پوهه کوئ دا مه خبروئ خپل حالتونه په دوی باندې مظاهروي نو فتح الله علیکم یعنی تاسو هغه خبرې ورته کوئ چې په تاسو باندې کولاو شوي دي نو فتح چې دی دا کولاوېدو ته وایي اوس د کولاوېدو نه څه مراد دی نو یو مراد د دې نه دا دی څو مفسرینو مختلف رای دی یو دا دی چې دوی به وی چې دا هغه علم دی چې زمونږ نه علاوه د بل چا سره نشته، نو چې بل چا سره نشته په دې علم باندې بل څوک مه خبروئ.
دا بس د ځان پورې وساتئ. دویم قول په دې کې دا دی چې د دې نه مراد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او تذکیره وه، چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات او تذکیره په تورات کې شوي ده او تاسو ته معلومه ده. نو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، دا خبره کوي آیا د محمد رسول الله تذکیره تاسو چې کوم دی مسلمانانو ته کوئ چې الله په تاسو باندې کول او کړي دي، یا کله کله به د دوی د کشرانو داسې کول چې رابلل نو مسلمانانو ته به ځان نږدې کوو، نو داسې به وي ګوره تورات کې هم دا صفات راغلي دي، ستاسو د پیغمبر دا نښه راغلې ده، دا راغلي دي، نو هغه آیاتونه او ځایونه چې دي نو هغه به یې ورته ښودله. نو دویمه خبره په دې کې دا کېږي. درېیمه خبره په دې کې دا ده وایي چې دا خو بد چې دي دا چاته مخه یې، دا مکمل خو بد چاته مخه یې چې ته دعوت ورکې ورته وایې چې آو بالکل ستاسو د پیغمبر حق دی او دا زمونږ په دین کې هم موجود دی. یا د خو بدو نه مراد دا دی چې سړی به ځان ته عالم کې نه، دی به ځان ته پوهه کې نه، دا وایي دقه شان جاهلان ښه دي، په دې جهل کې لګیا ښه دي چې په دې جهل کې نو دا به مونږ ته محتاج او زمونږ عزت به کوي. که چېرته دوی داسې پوهه شوله نو بیا خو زمونږ هغه عزت چې دی نو هغه ختمیږي. الله دې زمونږ د دې صفاتو نه حفاظت وکړي. لکه زمونږ دور کې هم داسې صفات شته دی چې هغه خلق ناپوهه ساتي، چې دا ناپوهه پاتې شي. که داسې په بنیادي علم او بنیادي خبرو باندې سړی پوهه شو نه خو سبا مخالفت کوي، نو دوی به دا وي جاهل وساته، په جهالت کې وساته، دا ټول ښه بد او په دې خبرو یې مه پوهه وکنه، بیا خو د سر بحث کوي سباله، دا خو ستا پسې بیا راپاسي، ستا غلط ته غلط ویلی شي او ښه ته دي ښه ویلی شي، نو دومره به سړی نه پوهه کې. نو قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، دا درې اقوال پکې مشهور او داسې ښکاره دي چې د دې نه مراد د فتح الله نه دا درې خبرې دي چې یا په ښه بدوی باندې مه پوهوئ، یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تذکیره باندې مه پوهوئ، او یو څلورمه خبره د هغه پکې دا ده چې دوی په دې مشرانو دا کم عذابونه راغلي وو نو دوی به دا وی چې دا عذابونه مخ ښکاره کوئ، د دوی د مخې تذکیرې مه کوئ زموږ مشران نه شادوګان جوړ شوي وو، یا چې دی زمونږ دا عذابونه چې دی هغه په مونږ باندې راغلي وو. که داسې عذابونه ووایي نو سبا خو به تاسو ته دا پیغور کوي، دا خو د معاشرې خلک دي، نو بیا به درته پیغور کوي چې تاسو هغه خلک یې چې الله رانیولي وی او دا کار به یې ولي کوو، نو دا به یې دې دپاره کوو چې دوی خو ډېره غټه او کلکه دعوه وه چې الله ته خوښ خلک مونږ یو، عزتمن خلک مونږ یو، د الله دوستان مونږ یو، دا جنت زمونږ دپاره جوړ شوی دی، مونږ د انبیاو الواد یو، نو الله رب العالمین مونږ جهنم ته ورته نه بوزي، نو د دې د وجې نه به دا کار کوو. نو بما فتح الله علیکم هغه څه چې الله رب العالمین را کولاو کړي دي په تاسو باندې، لیحاجوکم به عند ربکم، یری سوه لیحاجوکم به چې دوی بحث وکړي ستاسو سره عند ربکم د رب مخې ته. نو د بحث نه مراد یوه خبره په دې ځای کې دا ده چې یو خدا دی چې دوی وایي چې ملامته کوي به بیا سبا به د سر بحث کولی شي، لکه اوس ورته وایي تاسو وښیه چې تورات کې دې ځای کې د محمد رسول الله تذکیره ده، سبا دعوت ترکوي چې ولې محمد رسول الله نه منې، نو ته به وایې چې زه خو دا پیغمبر نه منم، نو به چې ولې ستا تورات کې نه دي، تراوله ده تورات په دې ځای کې دا تذکیره نه ده، دا صفت نه دی ذکر شوی، نو دا به تاسو ملامت راولي. دویمه خبره چې د آیات د ظاهر نه معلومیږي نو دا د لیحاجوکم به عند ربکم، د الله رب العالمین مخې ته، نو تا د قیامت تذکره کوي چې د الله مخې ته به تاسو ملامت راشئ. نو د دوی یو عقیده وه چې یو مفسر را نقل کړي هم د هغوی د کتابونو نه، هغوی به داسې ویلا چې څنګه لکه د ملک دا باچا دی نو دته خو د ډېرو خبرو پته یې د رعایا د فایدهمن او د نقصاني او د هغه د حالاتو، خو ځینې حالات داسې چې په هغوی باندې پټ پاتې کېږي. نو د دوی دا سوچو چې دا خبره په ځان باندې دلیل او حجت مه جوړوئ، ځکه چې څنګه د ملک بادشاهانو ته د ډېرو خبرو پته نه لګي، نو که تاسو یې ظاهره نه کوئ نو ستاسو رب ته به هم پته نه لګي، نعوذ بالله من ذلک. د دوی دا سوچو چې لکه اوس تاسو ووایئ چې او د محمد رسول الله رښتینی دی، خو په قیامت کې خو به دا په تاسو دلیل جوړ شي چې تاسو ښه پیژندلی وو ایمان هم پرې نه راوړو، نو دا خبره چې دی هغه مه کوئ. او دویمه خبره دقه وه چې لیحاجوکم دا متعلق شي د اتحدثونهم سره، چې یعنی تاسو هغه خبرې کوئ چې سبا له به ستاسو سره بحث او مناظره او داسې خبرې وشي چې تاسو پې ملامته کړی شئ عند ربکم په نزد رب تاسو. نو یو به دا وی چې که تاسو دا خبرې نن وکړلې نو بیا چې تاسو بحث کوئ نو د الله مخې ته به شرمنده خبرې به هم په خپله کړي هم او عملي کړي به هم نه، نو د الله رب العالمین مخې ته به شرمنده شئ او مغلوبه به شئ.
دوی به د باندې غالب راشي ځکه چې یقیني به تاسو راشي چې دا په شړه سر دي نو دا قوم یعنی دا مسلمانان به هم په تاسو به شرمنده شي او غالب به د باندې راشي. افلا تعقلون آیا فستاسو عقل نه لرئ؟ نو دې کې یو قول دا دی چې دا د دوی د مشرانو قولو دا څنګه چې ذکر وش چې د خپل مشرانو به د کشرانو ته ویل چې تاسو دا کار ولې کوئ په ځان حجتونه ولې قایموئ د دې خبرونه د مسلمانان ولې خبره وایي افلا تعقلون. نو اخري سخت خبره چې پښتو کې هم مونږ یاره ډېر قمقل بې وقوفه سړی نو دې هغه الفاظ داسې ووې چې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو دومره بې عقله چې خپل دشمن را پاسې او خپله کمزورتیا وتخئ خپل دشمن چې دی هغه له دلایل ورکړي او د ځان د غلبې لاره وتتخئ. نو افلا تعقلون. دویمه خبره دا ده چې دا د الله رب العالمین دویم قول دا دی دا د الله رب العالمین وینا ده مسلمانانو ته مخکې آیات کې مونږ وایو افتطمعون ان یؤمنوا لکم نو څنګه چې ملته ووایي چې مؤمنانو ته الله وایي چې تاسو ته تمه نه کوئ نو دلته ورته الله رب العالمین وایي چې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو وسم په دوی باندې نه پوهېږئ تاسو لا وسم دا تمه ده. نو مؤمنانو ولې دا تمه کول؟ دوه آیاتونو کې دا تذکره وشول مؤمنانو ولې دا تمه کوله او بیا ولا دعوتونه ورکوله. نو د هغې وجه دا وه چې مؤمنان د زړونو نه صفا وو. کله چې سړی په یو صحیح حقه مسله باندې پوه شي د ذهن په کولاو شي نو دی بیا وایي دا څومره ساده خو د فطرت موافقي که نه دی بل سړی له ډاډه ور روانې چې مړه په دې کې اوس څه ناشنا خبره دا به زه نه کومه نه چې به د یهودو خبرې مؤمنانو واورېدلې نو زړونه یې صفا وو نو هغوی به وایي چې دومره ښکلی دین او دومره ښکلی ایمان او دومره واضحه خبرې نو دا خو چونکې پوهه خلک دي کتاب واله دي نو دوی ته به دا خبره مونږ وکړو ډېر په اسانه به پې ایمان راوړي. اولا یعلمون آیا دوی ته علم نه دی؟ آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې بېشک الله یعلم پوهیږي ما یسرون په هغې څه باندې چې دوی پټوي وما یعلنون او په هغې څه باندې چې دوی ښکاره کوي. دې آیت کې اوس الله رب العالمین هغه ذکر کوي د دوی باره کې چې دا څومره د ناپوهتیا خبره ده چې دوی وایي دا خبرې پټې کوي او مه بیانوئ او دا نښې مه وایئ د الله رب العالمین مخې ته ملامت راشي ولې الله د دې نه دی خبردار؟ الله اولا یعلمون آیا دوی په دې نه پوهېږي یعنې مقصد دا دی چې دوی خو ښه په دې خبره پوه دي د الله نه خبره پټېږي تاسو یې په خولو یو بل کې لګیا یو چې الله به ناخبره ستا په زړه کې چې کومه اراده ده نو الله رب العالمین خو د هغې نه خبردار دی. ما یسرون و ما یعلنون یعنې هغه ته چې پټې کومه خبره دا پټې نه دی هم خبردار دی نو چې ظاهرې دا خبره به څنګه پټه پاتې شي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.